باګرام په اړه د چین، روسیې او ایران تازه اعلان او د کارپوهانو بیان. وایي د باګرام نیول او ساتل دواړه سخته ده. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. کارپوهان وایي لومړی د باګرام هوایي اډې نیول او وروسته یې کنټرولول ګران کار دی. سی بي اس شبکې د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د باګرام اډې بیرته نیولو څخه د ټرمپ موخه دا ده چې له دغه ځایه د چین اټومي پروګرام وڅاري. کارپوهان وایي چین خپلې وسلې د هېواد په ژورو سیمو کې جوړوي، خو د لوب نور سیمه یې پخوانی ازمایښتي ځای دی چې له باګرام څخه شاوخوا 1200 میله لرې ده. د راپور له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وار ویلي چې غواړي د باګرام هوایي اډه له طالبانو څخه د جوړجاړي یا له بلې لارې واخلي، خو له یوې خوا طالبانو دغه خبره نه ده منلې او له بلې خوا کارپوهان دغه کار ناشونی بولي. په راپور کې د امریکا د دفاعي چارواکو په حواله راغلي چې له باګرام پرته د چین د اټومي پروګرام د څارلو نورې لارې هم شته. خو که داسې وګڼو چې له طالبانو سره سیاسي جوړجاړی وشي، بیا هم د باګرام هوایي اډې کنټرولول زرګونه عسکرو ته اړتیا لري. بیل روګیو د لانګ وار ژورنال لیکوال دی او د افغانستان په اړه 25 کاله څېړنې کړې دي. هغه په دې اړه ویلي چې طالبانو د امریکا پر وړاندې 20 کاله جګړه وکړه او اوس د امکان نه لري چې هغوی به امریکایانو ته د باګرام هوایي اډه بیرته ورکړي. افغان حکومت بیا وایي باګرام ته د امریکا بیا راتګ خوب او خیال دی. بلخوا روسیه وایي چین او ایران هم باګرام ته د امریکا د راتګ مخالف دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخروا ویلي چې د افغانستان په اړه د سیمې 4 اړخیزه ډله یعنې روسیه، چین، ایران او پاکستان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له طالبانو سره تعامل زیات کړي ترڅو د سیمې او نړیوال ثبات د ټینګښت لامل شي. دغه ناسته د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د 80مې غونډې په څنډه کې د روسیې په ابتکار ترسره شوې وه. زاخروا ویلي چې 4 هیوادونو د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه پر خپلو اندېښنو خبرې کړي او ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید هر اړخیز سیاسي نظام رامنځته شي. د زاخروا په خبره غونډه کې د امریکا د پوځي اډو د جوړېدو مخالفت شوی او ټینګار کړی چې افغانستان باید یو خپلواک، سوله ییز او له جګړې، ترهګرۍ او نشه یي توکو څخه پاک هیواد وي. شنونکي وایي پاکستان د سیمې هیوادونه په دې دوکه کوي چې ګنې د امریکا د اډو مخالف دي، خو حقیقت کې بیا ټرمپ سره په دې اړه پټې معاملې کوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.